په جبین دې زنګوا کلمه دار سورخ منه د مشکڼو دکاندار شورخ منه د مشکڼو دکاندار پلمن کی دنیا یو سی دنیا راوړې شورخ منه چکګ په څنګه راوړې ډیر دی پریک د دنجونو محفل پریک دا ورور دې بدی کړي پتا اخلاصوي لاسونه مراوړ کافر شوي زم مسافر لاله په خدای سپارلې ما خود څه قلندرا زندگی را کړه دا ډیر علی خدای څه قلندرا او زندگی را کړه دا مته ناما دل ونی را کړه دا سلام او مینا دغه څه چې تاسو تږي یاستئ هغه څه چې تاسو لیدل او اوریدل غواړئ موږ هم د هغه په لټه کې یو چې تاسو ته وشي به خندا مینا او حد اقل لږ تر لږه سکون درکو زموږ د مجلسونو بنډارونو په لړ کې نن ځانګړی میلمه لرو چې ټول به ورسره اشنا یاستئ په ځانګړې توګه د ادب او فرهنګ ملګري کوم چې دا برخه تعقیبوي حتمي به دوی ورسره اشنایي البته موږ کلي ته راغلي یو دلته بټي کوټ او کوټ ته غواړو چې جاوید دلدار سره بنډار ولرو جاوید دلدار چې د ترنم برخه کې بیا د پښتو ترنم چې ډېر زیاتو غونډو کې د رنګینتیا باعث ګرځېږي نن ورسره مجلس ترم او ترڅنګ غواړم چې ځینې د غږ خواږه ترې واورم دلدار لومړی ستړی مه شئ ډېره مننه سلامونه او نیکې هیلې احمد زی صاحب تاسو ته او ستاسو د دې سوشل میډیا له لارې یا مطلب د یوټیوب چینل له لارې د بادام وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو ته خپلې نیکې پیرزوینې مینه او احترامات وایم خوښ یم چې راغلی او تر دغه ځایه زموږ تر کلي او زموږ له غږ سره ستاسې دا مینه ډېره خوندوره ده زموږ لپاره ډېر لوی ارزښت دی دی د تاسې هر کله راولي ډېره مننه کور مو ودان خیر اوسې دلدار صاحب ډېر ولایتونه ډېر مجلسونه او ډېر بنډارونه دې وکتل د کوم ځای خلکو مینه ډېره ځانګړې وه البته ټول تاسو سره ځانګړې مینه لري خو هغه خاص مشخص کوم ځای و چې ډېرې مینې خلکو درکړې او ته بلکل تصور دی نه یې کړی دومره اکثره داسې دی چې احمد زی صاحب دغه که موږ ووایو دا زموږ غږ سره د خلکو په مینه کې داسې کوم خاص توپیر نشته دی مطلب د کوم ولایت ډېره مینه راکړې یوازې دومره ویلی سمه چې د هر ولایت د هرې سیمې خلکو ته چې تللی یم ډېر زیات یې نازولی یم حتی په خپلې سیمې کې ملګرو دغه ستاسې په شمول لوستو ملګرو نازولی یم هر ولایت ته چې تللی یم ملګرو په هماغه اندازه مینه راکړې ده چې څونه زما توقع نه وه یعنې هر ځای ته چې تللی یم زما د توقع خلاف مینه ملګرو راکړې کور دې د ټولو ودان بېشکه ډېر ځایونو کې ملګري چې کله وینې د انځورونه در سره اخلي بیا ځینې لنډې ویډیوګانې کوي په دې اړه راته ووایي چې څومره سکون احساس کوئ او که نه لږ لږ ستړیا هم پکې خو که رښتیا ووایم زما دپاره شخصا دا ډېر د سکون احساس کوم زه خپله شخصا او د نورو خلکو په هکله څه نشم ویلی ځکه ځینې خلک ډېر لوی علم لري یا یو ډېر لوی هنر لري هغوی له موږ نه ډېر مطلب خلک ورسره انځورونه اخلي او هغوی شاید ستړي وي ځکه د هغوی کارونه ډېر وي ستړیا به یې ورسره حتما مله وي خو زموږ بیا د ذوق مسله ده او بیا ډېر خلک په دې ټولنه کې مطلب ترنم کوي خو موږ ته چې څوک مینه راکوي موږ دپاره د سکون خبره په دې چې د دوی په موږ احسان وي ځکه که موږ دوی وانه وري نو زموږ غږ ناچیز دی که نه نو ما دپاره دا ډېره د سکون او د ویاړ خبره وي چې ځینې ملګري یا ځینې ځایانو مشاعرو ته زه ځمه فرهنګي مجلسونو ته ځمه
هلته ځوانان د ډېر عمر خلک لکه زموږ نه مشران چې یو اندازه هغوی موږ سره سلفي انځورونه اخلي. بیا دا زما لپاره ډېره د خوښۍ شیبه وي. ډېره ښه ده. مسافر دغه خپل احساس څنګه شریکوي در سره چې ستا د غږ سره مینه لري، ستا ترنمونه اوري، ستا د دغه فکر لارویان دي؟ داسې دی احمدزی صاحب چې مسافر زموږ د دې ټولنې وګړي وو. البته اوس چې حالاتو مجبور کړي دي تللي دي که نه، نو هغوی له ما سره یا زما له غږ سره مجموعاً که ووایم ډېر زیات هغه خپل د خوښۍ او د مینې اظهار څرګندوي. ما ته په میسنجرو یا د واټساپ د لارې هغه د خپلې مینې او د خپل احساساتو پیغامونه رالیږي پرېږدي. شاید هغې وجه دا یي چې د هغوی په ژوند کې داسې څه تیر سوي چې هغه ما په خپلو انتخابونو کې ویلي، نو هغوی په دې انتخاب کې یعنې زموږ په غږ چې د چا غزل ویل کېږي، د چا شعرونه ویل کېږي، موږ انتخاب کړي. په هغه انتخابونو کې هغوی هغه خپل تیر سوي حالت چې دلته په وطن پاتې وو یا اوس هلته څه رقم دي، هغوی خپل حالت ګوري، نو یو څه ورسره ځان ارامه احساسوي. بیا د میسنجر د لارې د واټساپ د لارې موږ ته هغه خپله مینه ډېر په ښه شکل باندې څرګندوي. په دې مو غږېږو چې څومره د دې خلکو مینه او عاطفه او تا سره هغه د دې غږ بدرګه کولو کې ستا انرژي لا پیاوړې کوي، لا دې غښتلی کوي چې دې برخې ته لا وخت ورکړې. انتظار به ډېر سخت وي. غواړم چې یو څه درنه واورم چې د ملګرو هم تنده پرې ماته شي او زمونږ هم دغه د راتګ ستړیا پرې وځي. مننه احمدزی صاحب، چون دا ستاسې راتګ هم داسې یو ډول ناڅاپي و او خدای دې وکړي چې موږ سره داسې څه وي چې ستاسې دا راتګ تر دغه ځایه چې موږ ته راغلي یاستئ د دغې ارزښت هغه یو څه بیرته بدله وکړي که نه، نو داسې یو څه ووایو چې ستاسې خوښ شي، ستاسې راتګ بې ځایه لاړ نه شي، ستاسې د دې چینل د مینوالو د خوښۍ وړ وګرځي. د بشیر باران یو څو لفظونه دي. ډېره مزه به وکړي دلدار صاحب، اورئ درنه مهرباني وکړئ. دا د بشیر باران یو څو لفظونه دي او خدای دې وکړي چې ستا او د ملګرو د خوښۍ وړ وګرځي. ډېر ښه به سي. په لمن کې دنیا یوسې دنیا راوړې، په لمن کې دنیا یوسې دنیا راوړې، شاورېخ مینې چې کږه په څنګ راواوړې، شاورېخ مینې چې کږه په څنګ راواوړې. په لمن کې دنیا یوسې دنیا راوړې، په لمن کې دنیا یوسې دنیا راوړې، شاورېخ مینې چې کږه په څنګ راواوړې، شاورېخ مینې چې کږه په څنګ راواوړې. د بیمار وطن په شناختونه خانېږده، پیغورنا په ګریوان د زمانې ږده، په دالان مې لوغړنې غاړې اخله، څو نرګس ګلان زما په ستانې ږده، داغ په زړه لګاوه خال په ګردې زنا، او غمې په لونګین دانې وانې ږده، نو په جبین پجابین دے زنگوا کلمه دارے، شاورېخ مینې د مشکڼو دکاندارې، شاورېخ مینې د مشکڼو دکاندارې. په لمن کې دنیا یوسې دنیا راوړې، شاورېخ مینې چې کږه په څنګ راواوړې، شاورېخ مینې چې کږه په څنګ راواوړې. په لمن کې دنیا یوسې دنیا راوړې، په لمن کې دنیا یوسې دنیا راوړې، شاورېخ مینې چې کږه په څنګ راواوړې، شاورېخ مینې چې کږه په څنګ راواوړې.
په لمن کې دنیا یو سی دنیا راوړې شاوریخ مینې چې کږه په څنګ راواوړې شاوریخ مینې چې کږه په څنګ راواوړې ډېر ښه د بیمار وطن پشناختون خانېږدا پیغورونه په ګریوان د زمانېږدا په دالان مې لوغړنې غاړې اخلا څو نرګس ګلان زما په استانېږدا داغ په زړه لګاوه خال په ګردې زنا او غمی په لونګین دانې وانېږدا نو په جبین دې زنګوا کلمه دارې شاوریخ مینې د مشکڼو دکاندارې شاوریخ مینې د مشکڼو دکاندارې په لمن کې دنیا یو سی دنیا راوړې شاوریخ مینې چې کږه په څنګ راواوړې ستا د لورې په قبله باندې ولاړه میاشت راته کړه پلونو کې نغاړه رسېدلی دې د برګو څڼو فاصل په بیمارو ماښامونو کې مې غواړه ګوندې نور به دې له ذکر نه خالي شم که آباد شم د زړه په غاړه غاړه زما وش به د نصیب په منګل راکړې شاوریخ مینې کرا ټیټا شي ګل راکړې شاوریخ مینې کرا ټیټا شي ګل راکړې نو بولمن کې دنیا یو سی دنیا راوړې پلمن کې دنیا یو سی دنیا راوړې زور مینې چې کږه په څنګ راواوړې شاوریخ مینې چې کږه په څنګ راواوړې خدای دې وکړي چې ستاسې په توقع مې ډېر زبردسته دومره خواږه پکې و چې لومړي ترنم سره زمونږ ستړیا ووته هغوی چې ډېر ستړي دي ښایي چې هغوی هم دمه ورباندې وسي ګلدار صاحب ډېر مزېدار و د کومو شاعرانو شعرونه بهترین دي البته ستا په زړه او په ذوق برابر احمدزی صاحب دا پوښتنه ډېر داسې فرهنګي یا د خپرونو کې لکه داسې د شعر او شاعري خپرونه کې چېرته مېلمه سوي ملګرو کړي زما خپل نظر دا دی چې مطلب دا ښه شاعران زه داسې نه وایم چې یاره دا پلانکی ښه شاعر دی که نه زه شعر ته ښه شعر وایم بېشکه یعنې دې پلانکي ښه شعر لیکلی که نه ډېر ښه نو زه اکثره وخت ښه شعر لولم نو دا اوس یو نه دی چې مطلب زه انتخاب وکړم هسې اقبال بهلول مروت ډېر تعقیبومه بېشکه او شعر یې خوند راکوي غزلې بل درویش دراني ډېر ښه شاعري خوندوره شاعري کوي هغه ډېر تعقیبومه یعنې زما دپاره ښه شعر دا نه دی چې یاره زه یې ترنم کړمه هغه به ښه شعر دي ډېر شعرونه دي چې زه د شعر په ژبه وایم ډېر خوند ترې اخلم خدای ما ناتواني ده چې مطلب په دې نه یم توانېدلی چې هغې ته څه کمپوز جوړ کړم دغه څه چې ما سره دي دا ټول ما د یعنې د شعر په بڼه یعنې د شعر په ژبه لوستي بېشکه خو وروسته په دې توانېدلی یم چې دته کمپوز جوړ کړم داسې د دې ډېرو شاعرانو ښه شاعران لکه دا کوم چې درته نومونه واخیستل دوی بیا ډېر سره برابر شعرونه نور د کوم ملګري صحیح خبره نور چې کوم شاعر ښه شعر ولیکي زه ښه شعر پسې ځم ډېره ښه ده ډېره ښه ده دلدار صاحب ترنم دې ډېر زبردست والی و غواړم چې وروسته یو ښه ترنم درنه واورم کوم چې لا مو ښه وزنګوي او ملګرو ته د خاص نظر او ډالۍ یو څو بیتونه به درته د روبایي په شکل ووایم او دا د یو بل ملګري دي دا بیتونه هغې نه وروسته بیا زه درته خپل یو څو بیتونه ووایم
ډېر د به هیله ښه چې ستا او د ملګرو د خوښۍ وړ وګرځي. ډېره مزه به وکړي. ګل د ګلاب ګل د نرګس مې پکې ونه لیدو، پسرلی لاړ مګر یو کس مې پکې ونه لیدو. زما د خیال مرغۍ بیخي زما له خوا نه نځي، ذهن مې هم چاڼ کړو قفس مې پکې ونه لیدو. ډېره دي. د خوشحالۍ په جنتونو کې هر قام ولاړو، خو خپل پښتون قام ولس مې پکې ونه لیدو. نو چا چې اخیستې وه زما زړه نه د تلو اجازه هغه چې تللی بیا واپس مې پکې ونه لیدو. ډېر ښه. ژوند دغه یوه مهرباني را کړې ده، ژوند دغه یوه مهرباني را کړې ده، ماته یې نامه د لیوني را کړې ده، ماته یې نامه د لیوني را کړې ده. زه په زړه سلطان په خوی ملنګ سړی، زه په زړه سلطان په خوی ملنګ سړی، په خوی ملنګ سړی، خدای څه قلندره زندگی را کړې ده. ډېر علي. خدای څه قلندره او زندگی را کړې ده، ماته یې نامه د لیوني را کړې ده. نړوم سترګې او د بل حسن ته، نړوم سترګې د بل حسن ته او د بل حسن ته، مینې څومره لویه پابندي را کړې ده، مینې څومره لویه پابندي را کړې ده، ماته یې نامه د لیوني را کړې ده. ما سره بټوه کې دغه زوړ انځور، ما سره بټوه کې دغه زوړ انځور او دغه زوړ انځور، دغه د لاس نښه مې لالې را کړې ده، دغه د لاس نښه مې لالې را کړې ده، ماته یې نامه د لیوني را کړې ده. پرېږده د نجونو محفل پرېږده، ورور دې بدي کړې پتا اخلاصوي، لاسونه مه راوړه کافر شوې، زه مسافر لالې په خدای سپارلې یمه. ډېره مننه. ډېر خواږه پکې یو دیندار صاحب. هغه څه چې موږ اورېدل غوښتل هغه مو واورېدل.
په غږ د برکت، خدای دې ښه لري. په انتخاب د برکت، خدای دې وکړي چې د ملګرو د خوښې وړ وګرځېږي او دغه مازدیګرنی بنډار د دوی لپاره هم ځانګړی اوسېږي. دوی لپاره خو به د وطن مینه ځکه پرې ماتېږي چې لاسرسی به ورته کمي. بیا دیندار سره مجلس بیل کیف او بیله مزه او خاص خوند لري. دیندار صاحب ستا وروستی کې پیغام اورم. مننه، اول خو له تاسې ډېره مننه چې څومره لفظونه چې دي دا تشریفاتي دي، تاسې هغه ارزښت زموږ سره په زړه کې دی. ډېره مننه ستاسې د ډېر کور ودان وي چې راغلی او زموږ سره مو دلته یو څو شېبې فرهنګي بنډار مجلس وکړه. خدای دې تاسې ښه لري چې زموږ غږ د ویډیو په شکل زموږ د غږ مینوالو ته رسوئ، هغه که داخل وي که د هېواده بهر وي. اول به دا مننه له تاسې وکړم، ستاسې د ډېر کور ودان وي او پیغام چون زموږ پیغامونه هم ډېر تکراري سوي، خو د وخت تقاضا دا ده چې هغه ملګري یا هغه خلک چې په خارج کې دي وسه لري، هیله ترې کومه چې دلته په وطن ډېر ناچاره خلک دي، هغوی سره د خپلې ایماني وجیبې او افغاني احساس له مخې مرسته وکړي. ناچاره خلکو سره دلته ناچاره خلکو سره مرسته وکړي، د دوی لاسنیوی وکړي تر څو دغه روان بد حالات یو څه تغییر وکړي، مثبت تغییر وکړي. ډېره مننه. ډېره مننه جاوید دلدار. ډېری وخت موږ ورته د ترنم بلبل وایو. دی را سره میلمه و، بنډار مو ورسره کاوه، د خپل غږ خوږې راواورول. مننه چې بادام وطن چینل سره وئ او ملتیا مو راسره کوله. کور ودان تر بیا ښې چارې د الله په امان. ښه وختونه.